د ټولو نه لومړی د زیتو الرحمن اجز صاحب ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو، موږ یې پکې بلنه هم راکړه. ما ته خبرې نه راځي او نه په خبرو باندې پوهېږم، کشر سړی یم او په کار راله هم نه ده چې د مشرانو د مخې خبرې وکړم. زه به یو څو شعرونه ووایم او ما سره هم د خوشحالۍ څه شعرونه نشته چې زه تاسو ته ووایم، ځکه چې په کار و په داسې موقع سړی روماني شعرونه ووایي. خو ما د خپله د شعرونو ډایري ټوله وکته، خو په دې کې داسې د خوشحالۍ شعر میلاو نه شو، د هغې بخښنه. خو شعرونه دي چې هغه به څنګه د فطرت له ښکلا خوند اخلي، چې د مزدور وجود په بیه ځان له ژوند اخلي. عبید ملنګ به د مرګي په خوب وده پروت وي، چې اوبه شوي پرهرونه یې پیوند اخلي. شعرونه دي چې ستا نه وروستو به په سر راټولېده، وینې وینې زړه مې نه راټولېده. منیر صاحب بدنیتي به د عروج په انتها وه، چې به چېرته پښتانه راټولېده. بدنیتي به د عروج په انتها وه، چې به چېرته پښتانه راټولېده. یا په دې ښار کې ضمیر د وخت غلام و، یا په دې ښار کې ړانده راټولېده. نیازک صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کې څه و، ډاکټر اسرار صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کې څه و، چې مې غوښو ته وینه راټولېده. عبید جان په داسې خلکو کې ګویا و، چې به چېرته کې کاڼه راټولېده. او شعرونه دي چې منیر صاحب چې نوره کملا په تور کارغه تړي نو بد به کوي، سرکار که ظلم ته بند نه تړي نو بد به کوي. وخت ما پرېږدي چې د خپلو وینو پور واخلمه، په مصلحت که راله خوله تړي نو بد به کوي. زه د دې دور په الفت سخت بدګمانه یمه، اوس که زما سره څوک زړه تړي نو بد به کوي. زه د دې دور په الفت سخت بدګمانه یمه، اوس که زما سره څوک زړه تړي نو بد به کوي. دغه ملا زمونږ د مینې په حال ښه خبر دی، اوس که نکاح ستا د واده تړي نو بد به کوي. او چې سیاست د قام په پاکو وینو کړي عبیده، نو دستارونه که کاږه تړي نو بد به کوي. شعرونه دي چې د زمانې تږي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پیغور راکړي. د زمانې تږي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پیغور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. او که د دې خلکو په ما لاس برشي، والله که خپله برخه ګور راکړي. که د دې خلکو په ما لاس برشي، والله که خپله برخه ګور راکړي. قسمت د دومره مهربانه شي بس چې د یو چا په زړه کې کور راکړي. داسې څوک نشته دی عبید ملنګه، چې مې خاموشه ژوند له شور راکړي. او شعرونه دي چې منیر صاحب چې ضمیر صاحب د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ. زید خاموش صاحب د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ، نور د دنیا د ورانولو اوزار مه جوړوئ. ظریف پټان صاحب 2 ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړئ، 2 ورځې ژوند دی نفرتونو ته لار مه جوړوئ. 2 ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړئ، 2 ورځې ژوند دی نفرتونو ته لار مه جوړوئ. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنمه، زما په سلي باندې ما له مزار مه جوړوئ. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنمه، له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنمه، زما په سلي باندې ما له مزار مه جوړوئ. زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ، زما په مرګ زما لیدو ته قطار مه جوړوئ. زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ، زما په مرګ زما لیدو ته قطار مه جوړوئ. خلکو عبید ملنګ ته وګورئ، عبرت واخلئ، خلکو زما غوندې د زړه نه بازار مه جوړوئ. شعرونه دي چې هم هغه خلک خپل وسایلو کې محتاج وو، هم هغه خلک خپل وسایلو کې محتاج وو، د چا چې به وطن کې زمرود پیدا کېده. رقیبه ته به ماته په یوه خبره ګران وې، زما او ستا په خیال کې توارد پیدا کېده. قدرت به په دې ښار کې یو خلیل پیدا کوو، چې دې ښار کې به کله یو نمرود پیدا کېده. په دې ښار کې به څنګه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده. عبیده په دې ښار کې به بارود پیدا کېده. او شعرونه دي چې په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کېږي، په دې سیال نړۍ کې هغه قام پاتې کېږي. دا دور د پیسې دی په مطلب باندې نظر وي، نو ځکه محبت له خپل مرام پاتې کېږي. زما له غریبۍ نه چې خبر شي نو بدل شي، بلا یاران زما نه ګام په ګام پاتې کېږي. زما د غریبۍ نه چې خبر شي نو بدل شي، بلا یاران زما نه ګام په ګام پاتې کېږي. نو اوس هم چې د ښکلو په محفل باندې ورځمه، زړګی پکې زما نه سریام پاتې کېږي. او چې چاله یې د سر په تاوان غږ راپورته کړی، عبید په هغه خلکو کې ګمنام پاتې کېږي. یو څو شعرونه نور چې
ویښ یم خوب نه وي آرام نه کیږي یاد سره دی بالکل ناکام نه کیږي دلته چاته مه وایه چې خوښ مې دلته د جذبو احترام نه کیږي کومې بدبختۍ د ولس وجاړم کومه تجربه مې په قام نه کیږي کومې بدبختۍ د ولس وجاړم کومه تجربه مې په قام نه کیږي سیده یم صفا صفا غږېږمه ما نه د هندوانو رام رام نه کیږي اوس حالات خراب دي ښه وختي راځم اوس رانه شوخي په ماښام نه کیږي ستا له وجې ستا د لیوني عبد څنګه به قیسې د بدنام نه کیږي او شعرونه دي چې دا زړه مې تر مرۍ پورې راډک دی زندګۍ مړ کېږمه په ځان باندې مې شک دی زندګۍ حساس یم د ژوند په خوږو هډو پوهه نه شوم دا زړه مې د شیشې غوندې نازک دی زندګۍ وحشت مې پر مختیاله په مرۍ ګوتې ښودي حالاتو مې په سر یې ټوپک دی زندګۍ پښتون خو په تاریخ کې داسې نه و دا چې دی دا ولې د خپل ځانه بې درک دی زندګۍ عبید ملنګه منمه چې خدای روزي رسان دی بیا ولې د معاش ته مسټک دی زندګۍ دوه درې شعرونه بس اخري بخښنه غواړم وخت مې واغسته چې شعرونه دي چې هر یو ښکلی لکه بت ته سومنات شي چې جانان یې کړمه مینه پکې قات شي د حساس ضمیر خاوند یم صاحبه په وړه وړه خبره مې زړه مات شي د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته دا زمونږ قسمتونه دي میراث شي د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته دا زمونږ قسمتونه دي میراث شي چې مین شي نو د لا د باده وځي د چینار په شان سړی وي خو رامات شي ستا د حسن په موضوع چې لیکل کیږي کنایې شي توضیحات شي تشبیهات شي په مودو پس سترګې یخې زړه ټکور شي په مودو پس چې نصیب یو ملاقات شي عبید جانه چې د قام د غم خلاص شي او بیا ژوند ته را جوړېږي نو وفات شي او د اخرني څو شعرونه چې ولې د ژوند په حقیقت باندې نقاب پروت دی ولې انصاف د سرو سکروټو په دریا پروت دی ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي ولې په تاخ کې د قرآن غوندې کتاب پروت دی ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کتی شي ولې په تاخ کې د قرآن غوندې کتاب پروت دی ولې ضمیر د بې ضمیرو ازاله نه کوي ولې د هر حساس زیرو وجود سراب پروت دی ولې زه دومره بې هنره یم مطربه یاره ولې په خوا کې مې خپه خپه رباب پروت دی ولې عبید ملنګ د یار په زړه کې نه ځایږي ولې په زړه کې رقیب خانه خراب پروت دی ډېره مننه صحیح دی چې بس چې په نشه او که په دم وشي ماله دې زما د غم څه غم وشي ورکې یارانې د خود پرستو شه څومره ښې ناښې په بنیادم وشي او دغه شعرونه هم تاسو ته ډالۍ دي ځکه دا چې څه د خوب او څه د خپلې بیمارۍ وي زما څه ژوند دی خو زه یم او ګولۍ وي خدای شته که دې وطن کې ساه هم واخلي چې په ذهن کې د خیال د ازادۍ وي ستا د تلو نه پس زما څه داسې حال دی لکه شوي په ګلونو چې ګلی وي بعضو سره خوله وهله بس وي بعضو کې کمې بس د لکۍ وي یو غم نه وي چې سړی ترېنه وزګار شي څه د رزق اندېښنې څه د یارۍ وي او اخري شعر دی چې څه د کاره په ماښام راځم عبیده او سرنګ راله تور کړی مزدورۍ وي ډېره مننه